د لاندې مرغ له لغړو له ایستلو زه اوله مرحله چې ده هغه د ده سکوست دی یا د هغه زه دا چې کوم وړۍ د هغه پرې کول دي. خلک په لاس هم پرې کوي او په بیاتیانو هم. دویمه مرحله چې کومه ده د هغه نس پرې کول دي. دلته به ډېر احتیاط کوې ولې چې داسې نه وي چې کومه وازګه چې له کومې وازګې زه چکۍ جوړېږي چې دا درسه زخمي نه شي. په دغه حال کې ډېر احتیاط غواړي. دا به رغه راباسي. که چیرې رغه نه راووځي بیا چې کومه ته چکۍ جوړوې چې د لاندې یو ایټم دی هغه بیا د خرابېدو خواته ځي. دا به بالکل د رغوالي په حالت کې کوشش کوي چې راوباسي. کوم ټایم چې ته د نس صفایي چې کوم وازګې وي او نور چې کوم څه شیان په نس کې وي هغه راوباسي. بیا به د یو لښتې په ذریعه باندې دا رنګه ګنډې چې هغه ته بیا چې ته صفا کوې یا د هغه وړۍ د اور په ذریعه همې خلک اور وبلوي یا نن سبا خلک د ګیسو په ذریعه د مږ چې کوم دی الویي چې کوم ټایم یې الویې نو د ګیس یا د لرګیو استعمال کولی شي. د الویانګه بعد به بیا د دغه پښې او سر پرې کوې چې بیا ته مینځې یا صفا کوې. ګرمې اوبه د دغه لپاره ولې چې لاندې په ژمي کې کېږي ګرمې اوبه ډېرې ضروري دي. ګرمې اوبه پر مږه باندې اچوې او دغه رنګه به چاړه بار بار په ترې چې کوم خیرې مېرې وي هغه به جناړی چې کوم ټایم دوی مړ صفا شي بیا به د هغه بعد چې کومه کولمه وي هغه بیا هم صفا کوې چې ولې چې بیا نس له اوبه ښه ورشي او په صحیح طریقه باندې هغه نس صفا شي. چیرې دا کوم ټایم دا کولمې غیر ضروري غوښې هغه ځینې وباسي بیا به په نس کې اوبه وراچوې په نس کې بیا ښه لاس سره یې په ګرمو اوبو به هغه هم صفا کوې. بعد کې مرحله راځي له لغړو ایستل یا له هډو صفا کول. ولې چې د لاندې غوښه چې کومه ده هغه به ته له دغه هډونه باسې. که هډونه نه وباسې نو دا هډ چې کوم په کومو هډو کې ماغزه وي هغه بیا خرابېږي لاندې صحیح نه تیارېږي. او غوښه به هم په داسې انداز کې پرې کوې چې ډېرې ټوکړې نه شي پټالی چې بیا سبا هغه مطلب په صحیح طریقه نه وچېږي لاندې نه پرې کېږي. هډ به بالکل صفا کوې له غوښې زه ولې چې دا خو لغړ دی او دغه لغړ یې بیا به له لغړو سره له هډو باسي. شروعات به د شا له پښو څخه کېږي آهسته آهسته به چاړې چلوې او اخر کې به د لاس زور له ورسره کوې. کوشش به د دا وي چې غوښه پول له هډو سره واړوې. ډېر خلک په هډو باندې څه غوښه یې لکوي هم خو مګر که چیرې مږ لږ کمزوری وي ښه سوربني نو بیا بالکل به هډ له غوښې ښه صفا کوې. که چیرې غوښه په هډو پورې لاړه شي نو بیا د وچېدل بعد د ماش وي هغه ډېر کوچنی شي چې غوښه وچه شي. د شا یوه پښه ده وویستله بیا به هغه کاټ کې او دغه رنګه د دویمې پښې هم مرحله راځي. دا رنګه دا پښه بالکل کوم د شا هغه خالي شي هغه کوچنی هډ کې پاتې کېږي نور ګډ هډونه راوځي. د شا د پښو طریقه یې دا رنګه ده. او بیا به راځي د مخو خواته. د مخو خواته ډېر خلک 4-5 پښتۍ په د لاندې له غوښې سره لکوي او څوک چې کوم دي 3-4 پښتۍ لکوي. دا تر سړي پورې کار دی او د دواړو خوا به دغه رنګه بیا پښتۍ په حساب باندې څنګه ستاسو د کور یو ترتیب وي هغه رنګه به نیمه له هډو سره وباسي او نیمه چې کوم لاندې غوښه چې وچېږي نیمه یې به بیا په هغه کې لکوي. او د اولې 3-4 پښتۍ خو ډېر ضروري دي. ولې چې بیا ته د مخ پښې له لغړو څخه کاږې نو هغه اړ ته بیا ستا لیار نه کېږي. کوم ټایم چې ته د دواړو سایډو پښتۍ وباسې له غوښې بیا به په لاس باندې په دغه باندې زور وکړې چې د سپنجکي څخه چې کومه پښتۍ شوي دي چې هغه په لاس باندې مات شي. د چړې دلته ډېر کم استعمال کوي. ولې چې کوم چړې استعمال کړي بیا هغه کوم چې هډونه دي هغه ډېرې کوچنۍ زرې شي نو بیا په صورت کې بیا دا سموي. دلته به هم د چړې استعمال کوي. کوشش به وي چې غوښه بالکل په سپنجکي پورې نه شي لاړه. دا اول سر څلور پښتۍ چې دي هغه به له هډو سره وباسي څلور باسي وباسي. لاندې چې نورې کومې پښتۍ دي هغه به له سپنجکي څخه جلا کړي او بیا به له لاندې څه ځي او د سپنجکي
شي دي او دلته د شا او د مخ په پښو کې دغه هم خیال ساتل دي چې دلته مرغړیان هم راځي چې هغه په مکروهاتو کې هم دي هغه ایستل هم ډېر ضروري دي. دارنګه به د مخ دواړې پښې بیا راوباسي سره له لمه هډیزه. د دغه بعد تقریبا مږ اوس له اډوزه بالکل صفا سوی دی. دارنګه اوس تاسو وګورئ چې هغه اډونه چې په کومه کې ماغزه نه وي هغه په مږه کې پاتې سوي دي دا خرابېږي نه، دا به په مږه کې وي او د ده شاوخوا مطلب دا بالکل اوس په پوست کې پاتې سوي. د دغه بعد چې کومه مرحله راځي هغه وي د مالګه. دا هغه هډونه دي چې له مږه سره راختلي دي، دوې د شا پښې، دوې د مخ پښې، یو سپنجکی او چې کوم یو لمهډی وي هغه هم له مږه له غوښې ځه راخیږي. دا مږ بیا د دغه بعد د سپنجکي سیستما تاسو ته مخکې ویلو چې کومې غوښې زیاتې پسللي هغه به بیا بېرته له اډو ځه راپرې کېږي او دغه رنګه بیا د مالګې مرحله راځي چې مالګه په کې چې نیمه خلک مصالحه هم هغه ټیم ورسره چې خو نیمه خلک د مصالحې استعمال بیا دویمه درېیمه بعد کې ته خلکو پورې کار دی. ښه به مالګه په ګردو ځایو باندې په لاس باندې چې کومې کوچنۍ کوچنۍ ټوکرې د غوښې پر هغو باندې بیا هم پر ګوډ واچوي، بیا به یې دارنګه بند کړي. دغه 2 ورځې به دارنګه پروت وي، دویمه ورځ یا درېیمه ورځ بعد بیا دارنګه په یو پورته ځای باندې راټاله کړي. د 2-3 ورځو بعد لږ درک لګېږي چې دې وچوالی کړي، که چیرې یخ وي نو نوچېدنګه لږ معلومېږي. 2-3 ورځې بعد بیا دا راکښته کړل کېږي او بیا یو کټ ماټ وکړل کېږي، په هغو کې بیا باقاعده مالګه او مصالحه لګول کېږي او دغه رنګه له ده ځه لم هم پرې کېږي چې له هغه ځه بیا کوبۍ جوړېږي. تقریبا کم از کم 10 یا 15 شپې بعد بیا چې وګورې دغه لاندې بالکل تیار دي. بیا له دغه لاندې ځه که چیرې د هر ډش تیارې کټو